جواب شیرونه واورېده چې زه چې ډوبېږم رقیبه ما نه ښه خو نه یي زه چې ډوبېږم رقیبه ما نه ښه خو نه یي تا به د ځان نه کمه مخکې د کمره ګزار د صفدر شاه صفدر په دې یو شعر باندې هم صفدر شاه صفدر ته بلنه ورکوم چې موږ سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي صفدر شاه صفدر ګرانو ملګرو او مشرانو کشرانو همزولو سلامونه د ټولو لوی اختر مبارک شه او ستاسو یو جهان مننه چې په داسې مصروف ورځ تاسو موږ سره ناسته وکړو ډیره مهرباني یو څو شعر دا دومره د غصې خبره نه ده سنمه دا دومره د غصې خبره نه ده سنمه دیوال خو درنه نه خورم ایله ورته اډه شو او د خلکو سره ژوند په سړیتوب تیرول ګرانو د خلکو سره ژوند په سړیتوب تیرول ګرانو صادر د شرافت میزان نه لري کو غونډه شم او دا لیک د نصیبونو د چا نه ګیله نه کړم اسمان نه را گذار شم که جوره کې بانډه شم او دا سترګې خو بهر چا تورولې صفدره دا سترګې خو بهر چا تورولې صفدره حیران یم په کلي کې چې زه ولې جنډه شم مهرباني او د غزل یو څو شعرونه مړو باندې وشماري ژوندي خلک او دې کلي کې د انداز لدي خلک او مو درېږه ماته نیم که خو ورکې لاره د جانان زی راځي خلک او هسې په نامه د ښار کې امن دی هسې په نامه د ښار کې امن دی نور پکې لګیا دی خلک خوري خلک او دومره خودسري صفدره خوند نه کړي یو نیمه خبره د چوړي خلک یو غزل چې د مکان نه لا مکان پورې ورسېده چې د مکان نه لا مکان پورې ورسېده د محبت جذبه اسمان پورې ورسېده چې د مکان نه لا مکان پورې ورسېده د محبت جذبه اسمان پورې ورسېده او د چینارونو نخترونو د ګلونو باسو د چینارونو نخترونو د ګلونو باسو خبره تلتله تر جانانه پورې ورسېده مهرباني او د سترګو رب کې صدر صاحب د سترګو رب کې وخت ناجانه شانتینده کو خوړو د سترګو رب کې وخت ناجانه شانتینده کو خوړو کیسه آیات نه تر ایمانه پورې ورسېده مهرباني او مخ پټول سرګندولو نه کیسه جوړه شو مخ پټول سرګندولو نه کیسه جوړه شو وړه خبره وا خفګانه پورې ورسېده او چې اصلیت د رقیب ورو سرګندېږي راته چې اصلیت د رقیب سرګندېږي راته نو اندېښنه مې تر ګمانه پورې ورسېده او چې ډېر مزلې د نتکه د لړ په لارې وکړو چې ډېر مزلې د نتکه د لړ په لارې وکړو خوله د مخې تر پیزوانه پورې ورسېده مهرباني او د ازادۍ پاڼه چې رورو مې لوسته ملګرو د ازادۍ پاڼه چې رورو مې لوسته ملګرو د تورنګزي نه پیر روخانه پورې ورسېده او مقطع چې نظامه صفدره ما ورنه صفت چې د ښکلا وغوښتو صفدره ما ورنه صفت چې د ښکلا وغوښتو نو ځان نه شروع شوله تر ځانه پورې ورسېده مهرباني ډېره مننه ډیره مننه کوم د خپل ګران مشر صفدر شاه صفدر صاحب او ماسټر صاحب یو خبره کوم نظام صاحب د موري توجه سره چې زه د ژوند هغه پړاو کې هم په نن سبا دور کې چې زما ژوند د مشرانو د کشرانو ترمنځ دی نو زه چې کله صفدر صاحب او نظام صاحب ورم او د لاندې طبقې ته وګورم
نو هغه د ساده مینې اخواقلت ما ته دا وخت بالکل دی سترګو ته نه ودرېږي نو بالکل ډېره مننه کوو د صفدر صاحب چې موږ سره خپل کلام شریک کړو مور راکاږي د کمسو نه ښکته د لوپټې بسکتې بام راښکه مور راکاږي د کمسو نه ښکته او د لوپټې بسکتې بام راښکه او چې بوی چا باندې وسونه شو اخر یې ګوته په نظام راښکه د نظام په دې دوه شعرونو باندې خاص کوم محبت استاد ته چې موږ سره د خپل والد محترم غازی خان بابا سره شریک کی محبت خان استاد ټولو ته په جامع السلام علیکم اختر د ټولو مبارک شه بختور شه بابا جان مې وی چې دومره مخې جبانده قبر اواته دومره مخې جبانده قبر اواته بې د خدای لوی نشته دی چاته ته خبرې چې د نفس او شیطان اورې غورځوي دې د ګړنګه سات تر ساته که په خپله چا په خپل ګیروان کې سوچ کو حاجت نشته د قاضي هغه ملا ته یو ورځ به دا اواز په غوږو واورې ځای چې ورشو د غازي استاد دوا ته د رحمان بابا یو شعر درته وایم ترنم کې سر زما سامان زما زار شطر جانان زما زار شطر جانان زما سر زما سامان زما زار شطر جانان زما زار شطر جانان زما گل زما ریحان زما ستا تر زلفون رسی گل زما ریحان زما ستا تر زلفون رسی تا تر زلفون رسی تا تر زلفون رسی گل زما ریحان زما گل زما ریحان زما سر زما سامان زما زار شطر جانان زما زار شطر جانان زما دا شیخان ملیان زما ستا په عشق نه رسی دا شیخان ملیان زما ستا په عشق نه رسی تا په عشق نه رسی تا په عشق نه رسی دا شیخان ملیان زما دا شیخان ملیان زما سر زما سامان زما زار شطر جانان زما زار شطر جانان زما وصل زما اجران زما اے رحمان خیر دے وصل زما اجران زما اے رحمان خیر دے اے رحمان خیر دے اے رحمان خیر دے وصل زما اجران زما وصل زما اجران زما سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شطر جانان زما زار شطر جانان زما زار شطر جانان زما دا محبت خان استاد چې موږ سره د غازی خان بابا د خپل والد صاحب کلام شریک کو دغه سید رحمان بابا هم شریک کو
دا د پښتو د ادب بلبلان چې کوم راغلي دي او ناستي او د پښتو ژبې خدمت کوي نو بیا یو جهان من ټولو کوم چې راغلي او په دې ګرمۍ کې شاعران نو علاوه تماجیر مرګري هم ناستي دې ټولو یو جهان مننه کوم خواص وکوم علي خان تسکین صاحب ته چې موږ سره د خپل خیالاتو اظهار وکړي علي خان تسکین ډیره مننه شعرونه بنوي یو غزل به ستا تقدس په خپل سر ساتمه ستا تقدس په خپل سر ساتمه وطنه ستا بهر سنگر ساتمه قربانوي پننګ غیرت سرونه قربانوي پننګ غیرت سرونه ډیر پښتانه په لار او بر ساتمه او زه د حیا نه درته نشم کته زه د حیا نه درته نشم کته یم پښتنه پښتون نظر ساتمه زه د حیا نه درته نشم کته یم پښتنه پښتون نظر ساتم او بیل عمله هسي خوري ریشي بیل عمله هسي خوري ریشي علم لالونه کا گوهر ساتمه او مننه جانان اختیګو کوم زړه نوځي جانان اختیګو کوم زړه نوځي تصویر د ځان سره اکثر ساتمه او تسکینا نه یم خالی ل عشق تسکینا نه یم خالی ل عشق ژوند کې د عشق شد مد زیر زور ساتمه یو جهان مننه کو علي خان تسکین صاحب چې موږ سره خپل کلام شریک کو موږ خواص کوم د نننه غونډې کوربه فیاض الدین شمسی صاحب ته چې ډېر خدمت یو کو ډېرې منډې ووالي الله دې ولا دې منډو اجر ورکړي په تیره د دې خبرې چې دا دومره ښایسته ملګري راغونډ که دا بنډارې جوړ کو خو نران خلک او تکړه خلک او په یارۍ دوستۍ او په انسانیت پوه خلک دا کوشش کولی شي چې دوه څلور ملګري راغونډ کړي او د یو بل له احوال نه هم خبر کړي یو بل سره لیدل ختم وشي نو که په دې خبرې باندې هر څومره تعریف وکړم د فیاض الدین شمسی نو زه وایم چې لفظونه ما سره ملګرتیا نه کوي او بیا یو جهان مننه فیاض الدین شمسی کوم او خاص ورته کوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي فیاض الدین شمسی د دې ټولو مرګرو شکریا ادا کوم چې د دې ټولو مرګرو شکریا ادا کوم چې زه ډیر کمزورې سړی او تاسو زما له راشئ نو حق هم دی بیا په ما باندې چې که دا کاوه سکولو څه مسله نه را او یو څو شعرونه به ووایم چې هغه یو دوه شعره به ترې مخکې ووایم چې یو خپل زړه کمه بلا خانه خراب یو خپل زړه کمه بلا خانه خراب دویم ستی کمه اشنا خانه خراب دریم سنه وایم بیخي به مې کافر کی څلورم دغه مولا خانه خراب او زوړ غزل دی زړیږي نه خو داسې حمد او نعت دواړه دی که هوا ده که ادم دی شروعات بس پیغام دی که هوا ده که ادم دی شروعات بس پیغام دی بهانه که ورته جوړي بهانه ورته غنم دی که ابلیس زاهد عبد دی خو خوړلې خپل ستم دی ظلم جبر یې پزان وو گناهگار پہ بنی آدم دے زلف لام کا ما بدنام کا لیونے وائی سنم دے اے زما د زړه ارمانا زړه می تا پس قلم دے دا قلم زړګې می بلا تګې د حرم دے دم پدم یہ انتظار کم سید بار په هغه دم دے شین گنبد روخان زلیگی دا مسکن می دا گلفم دے محمد چی پخلا راشی صلی اللہ وسلم دے جنتی دے کفاسق وی چی پا دین باندے محکم دے سب وائی و چاہتا دا فیاض دائے قلم دے اللہ مل شفر ډیره مننه کوم د فیاض الدین شمسی صاحب چې موږ سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړو زه به نن د دې غونډې مشر صدر
د استادانو استاد ماستر محمد ګل صاحب ډیره شکریہ ده کو ډیره مننه کو چې بالکل په بیمار ځان او په دومره بزرګي تیر عمر سره راځي او زموږ د مرګرو سره کینی موږ له حوصله راکړي د دې راتګ زموږ لپاره ډیره لوی حوصله ده بالکل منوي او دواګوي ورته الله دې آخرت او دنیا دواړه خسته کړي خاص ورته کوم چې موږ سره د خپل خیالاتو اظهار وکړي ماستر محمد ګل صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هر محفل کې زلاوی مجزه په خبرونه پوهیږم مال خبرې نه راځي او الله دې خلکو دې قدرمنو دې درنو خلکو دې خدای عزت کی چې موږ درنه وخرا کی نه شاعر منادیب نه دانشونه په خبرو پوهیږو خدا میننا خلک ما ډېر خواږه لګي دا خالص مخلص خلک دي دو کې دروغ نشته دو کې دوکه نشته بېمانی نشته دا ما خبره هر محفل کې دغه یي ډېر خواږه ډېر پاسته الله ته نږدې خلک شاعران دي او د ملک د قوم د وطن غم خورلي خلک شاعران دي او بس مونږ هم افسوس کوو چې یاره مونږ هم چېرته شاعران وینو څه خو به مو ویلي هېڅ هم نشو ویلی خو کله کله پکې داسې پردی ټوټکه موټکه پکې وولو نظام ګل صاحب راته وایي یاره دا پلازه د چا ده ما دا د احمد ګل ملک ده احمد ګل ملک څوک دی ما دا شیردل ملک زوی دی شیردل ملک څوک دی نو من چې نه پېژنو څه تپوس نه کوې نو وایي نه داسې ښه غوندې جوړه کړې ده نو ما یې ښه دا زما یو کشر رور دی د هغه ده د هغه اتې دوکان یې زما اته دي او چې کوم دی نه وایي چې د اتم ماله راکړه مهرني یو که نه کوبي کې غورځوي مې که نه اوس خامخا نو د غره د سره مې د وغورځوي او د نظر مې د مغورځوي د غره د سره مې د وغورځوي او د نظر مې د مغورځوي رور مې د خپله ماڼۍ جوړه کړي خو ما د کور دیوال په څه غورځوي وختي یې جرګو خبره کېده ما خپله مې جرګه روانه ده زه ظالم سړی نه یم 36 سال مې ماشومان ته سبق ښودلی دی استادانو مې زده کړه کړې ده قبر له به ځم حساب کتاب به راسره کېږي ولې به ظلم کوم ورور سره ما نه خو ځمکه نه اخلي خو زما د پلار به اخلي ما ویلي جرګې ورته ما نه ځمکه نشته ما سره چې کومه ما په پیسو اخیستې هغه زما ده زما د بچو ده چې کومې د پلار ده نو یې دم پکې ده که نه وادي لي که نه پوه شوې هو دا د دنیا دا حرص دا لالچ مړښت نشته اور له تک دی او الله دې تاسو ډېر قدرمن کړي خدای ډېر عزتمن کړي تاسو د خدای ډېر درجې درکړي چې مونږ ته اطلاع وکړئ مونږ را وغواړئ مونږ قدر وکړئ زمونږ عزت وکړئ او سیوا د دوا نه مونږ سره بل هېڅ هم نشته ده الله مو ګلي ګلزار لره الله مو خانې د رحمتونو برکتونو نه ډکې کا او الله مو دنیا او د آخرت دواړو ټولو کامیابي تاسو ته درکړي او الله مو ډېر ډېر قدرمند کړي الله مو ډېره مهرباني والسلام ډیره مننه کوو دا ماستر محمد ګل صاحب د نننۍ غونډې مشر او صدر چې موږ سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړو نننۍ غونډه سر ته رسي په دې پیغام سره چې مینه وکړه مینه وشنه نفرتونه ختم کړه محبت ته نږدې شه خپلوان رونه او رشته دار خپل کړه د خپل ژوند نه خوند واله دا دوزخ دنیا ځان ته جنت په دې یوې خبرې کې چې کله ځان ته یار دوست ورو خپل خپلوان او خپل رشته را نږدې کو نه نفرت د بغض او کینې د خدای بې خوباسي د لالچ د خدای تباہ برباد کی چې څوک کوي ورور رشته خوږه ده وینه خوږه ده مینه خوږه ده مینه خوره کې د خپل خبرې ونه کوو د خپل برخه خپل کار وکړو په ما چې کومه برخه کار راځي هغه به کوم کو څوک کر سکی نو د خپل برخه لګ مینه خیر دی خوره کې غریبو سره لاس امداد د مشرانو قدر په کشرانو شفقت او په خصوصي توګه د خپل مور او پلار ډیر عزت پخپو کې ورته ملاسته پکار ده نو باوري ما چې په دې خبرې به ما سره زما د ناس مرګري ټول متفقي او د خپل برخه کار وکړي چې دا کوم خبرې مې وکړ اول ما په ځان لاګو کړې دي
د مرګرو نه تمه کوم یو جهان د ټولو مننه کوم مننه